د افغان هوایي ځواک لپاره ډیر زبردست خبر. امریکا افغانستان سره د څومره هوایي ځواک د مرستې اعلان وکړ. امریکا څنګه د افغان هلیکاپټرو لپاره لوی شرکت جوړوي، دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. امریکا د افغان هوایي ځواک سره د نویو مرستو اعلان وکړ. د افغانستان د هوایي ځواک سره د امریکا د متحده ایالاتو مرستې دوام لري. د مرستو په تازه لړۍ کې به د امریکا یو معتبر شرکت د افغانستان د هوایي ځواکونو د الوتکو د ترمیم کولو چارې پر غاړه واخلي. د ام ډي د هلیکاپټرو کمپنۍ وایي چې تازه یې دا قرارداد د امریکا د حکومت سره کړی دی. د دې قرارداد ټول مصرف به د امریکا متحده ایالات ورکوي. د متحده ایالاتو د مرستو په دې لړۍ کې موخه دا ده چې د افغانستان هوایي ځواک ترمیم په ځای او په وخت سره ترسره شي، ترڅو افغان هوایي ځواکونه په خپلو چارو کې ګړندۍ او په خپله ځان بسیا شي. د دې قرارداد ټول مصرف 34 میلیونه امریکایي ډالر دی. د دې قرارداد په بنسټ به د امریکایي شرکت د افغانستان د هوایي ځواک د هلیکاپټرو ترانسپورټي مرسته هم کوي. د دې ترڅنګ به دا شرکت د افغانستان د سپکو جنګي الوتکو ترمیم هم په غاړه ولري. دا چې د امریکایي شرکت به د افغانستان د هوایي ځواک د هلیکاپټرو ترمیم چیرته کوي مهمه خبره ده، ځکه ډیری دا ډول هوایي شرکتونه په افغانستان کې فعالیت ته زړه نه ښه کوي. خو دې شرکت ویلي چې دوی په کابل کې فعالیت پیل کړي او دلته د افغانستان د هوایي ځواک سره د پوره همکارۍ لپاره موجود وي. دا کمپنۍ د افغانستان د هوایي ځواک سره پوره آشنایي لري، ځکه تر ډیرې وړاندې د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د متحده ایالاتو 80 الوتکې له همدې شرکت څخه اخیستې وې. او چې د دې الوتکو د ترمیم چارې هم دوی ته ورکول کیږي، نو دا د الوتکو د ترمیم او فعالیت چارې نورې هم ګړندۍ کوي او کولی شي. نن سبا د ځمکني جګړې سرنوشت هوایي ځواک ټاکي. هغه هیوادونه چې زیات پوځ هم لري خو چې په هوایي ځواک کې کمزوري وي، نو د جګړو په ډیرو میدانونو کې دوی بایلونکي دي. د افغانستان د هوایي ځواک تقویت او په وخت مرسته به د دې لامل شي چې افغان پوځ د ترهګرو پر وړاندې لوړ لاس ولري او دوی په لنډ وخت کې په خپله سزا ورسوي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ.